د ښځې د سینو غټولو دپاره دا نسخه استعمال کړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي او لخوا پوره کړو معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو نسخه وړاندې کوم، که چېرې ستاسې د مېرمنې شرمګاه او ورسره سینې کوچنۍ وي او ستاسې مېرمن وچه وي، نو په دې نسخې استعمال سره به ستاسې د ښځې شرمګاه هم لږ څه غټه شي او ورسره به ستاسې د مېرمنې سینې هم غټې شي او ستاسې د مېرمنې نور وجود به هم لږ څه غټ شي، ځکه زیاتره داسې کسان دي چې هغوی د مېرمنو شرمګاه هم کوچنۍ وي او ورسره یې سینې هم کوچنۍ وي، هغه ځکه چې هغه زیاته خواره وي، یعنې غوښه ورپورې کمه وي او کمزوري ورسره هم وي، او هر سړی دا غواړي چې د هغه مېرمن د نارمل باډي ولري، او زیاتر بیا داسې خوښوي چې هغه مېرمن د چاغه وي، خو هغه قسمه قسم نسخې خپلې ښځې ته راوړي او هغه پرې استعمال کړي، خو په هغې باندې یو هم اثر ونه کړي او ورسره دی ډېر پریشانه وي او هم یې ښځه پریشانه وي، ځکه کومه ښځه چې ډنګره وي یعنې خواره وي نو د هغې په ښکلا کې هم کموالی وي، ورسره یې خاوند د هغې سره د سکس کولو په مهال خوند هم نشي اخیستلی، ورسره یې مېرمن ته هم خوند نه ورکوي. نو دوستانو، نن کومه نسخه چې تاسو ته ښایم، نو د دې نسخې استعمال سره به ستاسې د مېرمنې دا ټولې مشکلات حل کېږي. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه وړاندې کړم، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، زیاتره داسې کسان دي چې د هغوی مېرمنې زیاتې خوارې وي او هغوی تل دا کوښښ کوي چې خپله مېرمن لږ څه چاغه کړي، تر څو د سکس په مهال ورڅخه خوند واخلي او ورسره د هغې ښکلا هم ډېره شي. نو دوستانو، تاسو ډېر وخت نه ضایع کوم او راځو نسخې طرف ته، چې دا نسخه به جوړو څنګه او دا نسخه به بیا استعمالو څنګه. نو دوستانو، په دې نسخه کې داسې خاص کوم شیانو ته ضرورت نشته، صرف ستاسې جیب ته به لږ څه مصرف ته به ضرورت وي، یعنې لږ څه مصرف به کوئ. نو دوستانو، دا نسخه داسې ده چې په دې کې تاسو ته صرف 2 ډوله فروټ پکار دي او ورسره لږ څه شیدې پکار دي، یو د کیله او ورسره دوهم نمبر کې چې دي خرما یا کجورې، چې زیات خلک ورته چوارۍ هم وایي. نو دوستانو، تاسو به نمبر 1 چوارۍ پیدا کړئ یا هم خرما، د ټولو نه اول نمبر. دوستانو، دا به تاسې راوړئ او تاسې به داسې کوئ چې هره شپه به خپلې مېرمنې ته شربت تېروئ، چې په هغې کې به تاسې شیدې هم استعمالوئ، یعنې په جوچر کې به لږ څه شیدې اچوئ، ورسره به کیله اچوئ او ورسره به تاسې لږ څه خرما هم اچوئ، او دې نه به تاسې 1 ګیلاس شربت د هغې لپاره تیاروئ، 1 ګیلاس د شپې او ورسره 1 ګیلاس سهار په نهاره باندې. نو دوستانو، دا نسخه تاسې صرف 1 میاشت پې استعمال کړئ، نو تاسې به د خپلې مېرمنې وجود کې زیات اضافه والی وګورئ او هغه به ستاسې مېرمن چاغه کړي. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي، درسره لایک یې کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، تر څو هغوی هم د دې ویډیو نه استفاده وکړي.